أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. مخی رکوع کی اللہ پاک دا حضرت موسی علیہ السلام واقعہ بیان کړه چې په هغه کې د موسی علیہ السلام سره فرعونیان ضد او عناد وسره لرو او وخت په وخت په حضرت موسی علیہ السلام ته تکلیفونه رسول او د هغه مخالفت وکړ. وسپدی رکوع کی اللہ پاک زد او عناد د مشرکین مکه بیانای په مقابله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حاصل دا ده چې نبی علیه السلام با ذکر د احوالو د حضرت عیسی علیه السلام کوو وخت په وخت د پاره د اثبات د توحید نو مشرکین مکه هغه به شور جوړ کړو او دا خبرې به شروع کړي چې دا پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې د حضرت عیسی علیه السلام ذکر او احوال زکه بیانوي چې دا مقصد دا دی چې څنګه نصارا او حضرت عیسی علیه السلام ته خدای وي نو دا مقصد دا دی چې ما ته هم دو خدای وي زمانه خدای نو الله پاک فرمای ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون هر کله چې ذکر کړی شي زوی د مریم بیبي د مثال په تور باندې اذا قومك منه يصدون نو دغه وخت تا قوم د دې وجنه شور کوي وقالوا او دواي آلهتنا خير ام هو ایا الها خدایان زمون دا غردي ام هو او کده دی پیغمبر علیہ السلام خدای دا غردي ما ضربوه لك الا جدلا نه ذکر کوي دو تا ته دا خبره مگر د زد د پاره بل هم قوم خصمون بلکې دو یو قوم ده جګړه کوونکي ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل رد پدی کی په هغه خلق باندې چې هغه د حضرت عیسی علیه السلام د نبوت نه منکر والله پاک فرمای ان هو الا عبد ندے دا حضرت عیسی علیہ السلام مگر بندا انعمنا علیه چې انعام کړه دې موږ په د باندې او مراد د انعام نه نبوت ورکول دی پیغمبري ورکول وجعلناه او ګرځول دې موږ دلرا مثلا نمونه لبني اسرائیل د پاره د بني اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون او رد په هغه خلق باندې چې هغه د حضرت عیسی علیه السلام پیدائش چې هغه په یو عجیبه طریقه باندې الله پاک کړی
نو دو دا دلیل نیسی د حضرت عیسی علیه السلام د خدای لپاره چې دا خدای دی ګوره په غیر د پلار نه پیدا شوی. نو الله پاک فرمایي ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه، او کچره مونږه وغواړو نو خامخا پیدا بکو مونږه منکم ستاسونه ملائکتن ملائک فی الارض پزمکه کی یخلفون چې ستاسو په ځای به اوسیږي، یعنی که ملائک هم په دې ځمکه کې راشي او هغه هم دلته اوسیږي نو هغه به هم د خدای په حیثیت نه چې هغه به خدای نه داسې په ناشنا او عجیبه طریقه باندې پیدایش دچا هغه دلیل ګرځي د دې لپاره چې د بندګۍ نه وځي او نعوذ بالله خدای جوړ شي. فرشتي خود هیڅ چا نه پیدا کړي، داغو د پیدایش طریقه الله پاک په ځانه عجیبه طریقه باندې کړی چې د نور نه الله پیدا کړی. خو الله پاک فرمایي کچری دا هم ساسونه پیدا شي نو دا به هم نه چې یاره دا په ناشنا عجیبه طریقه پیدا شوی، نعوذ بالله دا خدای. خو الله پاک وایي زما د قدرت نخې دي. وانه لعلم للساعه، او یقینا دا حضرت عیسی علیه السلام لعلم للساعه نخ د قیامت، د قیامت لپاره دا علم او نخ. فلا تمترن بها، شک مکوئ په قیامت کې، واتبعون او تابعداري وکئ زما. هذا صراط مستقيم، دا لار برابر دا نیغ لار. ولا يصدنكم الشيطان، او وادي نړی تاسو لرا شیطان، کدغه شیطان د انسانانو نه او کده پیریان دا دي تاسو دوکه نه کی په دوکه کې دي تاسو ونه غوځي. وسنن سبا دغه شانتي حالات هغه ډیر پیدا شوي. قادیانیان دي چې هغه د قران مجید په باره کې د خلقو په ذهنونو کې شکونه هغه پیدا کړي. دغه شانتي بعض خلق هغه د یو اسلامی فرقی په شکل او جامه کې، یا د یو عالم او د مولا په شکل او جامه کې، یا د یو ډیر نیک انسان په شکل او جامه کې هغه د اسلام او د مسلمانانو په منځ کې کوشش د اختلافات او د خلقو په زړونو کې د اسلام متعلق شکونه پیدا. نو الله پاک فرمای ولا يصدنكم الشيطان، او وادي نړی تاسو لره شیطان، زکه انه لكم عدو مبين، دا شیطان تاسو د پاره ښکار دشمن دی. او عیسی علیه السلام هغه راغلو د سره پاره داغه مقصد الله بیانوي. ولما جاء عیسی بالبينات، هر کله چې راغی عیسی علیه السلام په واضحه دلایل سره، قال دعوی قد جئتکم، یقینا ما راوړی دي تاسو ته بالحکمت د پوهې خبرې، ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه، او د دې د پاره چې وضاحت وکړم تاسو ته د بعضی هغه خبرو تختلفون فيه چې تاسو اختلاف کوئ په هغه. فاتقوا الله واطيعون، پس ویریږئ د الله پاک نه، واطيعون او تابعداري وکئ زما. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه، یقینا دا الله پاک رب زما او رب تاسو ده، فاعبدوه پس بندگی خاص کئ دنا علاوه د بل چا بندگی ونه. هذا صراط مستقيم، دا لارا برابر دا نیغه لار. فاختلف الاحزاب من بينهم، پس اختلاف وکړو ډلو په منځ خپل کې. نو الله پاک فرمای فویل، پس تباهی د للذین ظلموا د پاره د ظالمانو،
من عذاب یوم علیم د عذاب د ورځې دردناک او اختلاف دو کوي چې د هغې نتیجه سره هر انسان هغه د حق نه بل طرف ته اغوښتی دی او خپل ځان په حق باندې حساب نو الله پاک فرمایي هل ينظرون الا الساعه انتظار نه کوي دو مگر د قیامت ان تأتيهم چې رابشي دو ته بغتة ناڅاپه وهم لا يشعرون او دو ته به پته هم نه دو به پوهېږي هم او بس د مرګ د راتلو سره جو په خپله باندې دغه د انسان دپاره که د بل چا دپاره دی او که نوره ده دپاره بس قیامت شو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء دوستان با يومئذ پدا غورز بعضهم لبعض بعض ددو د بعض د پارا عدو دشمنان د قیامت مناظر او حالات هغه داسې دي چې نن کم خلق د یو بل د پارا ځان قرباني کوي او په هر جایز ناجایزه کې د یو بل سره ولاړ او د یو بل هر قسمه مرسته او مدد کوي نو الله پاک فرمایي چې دغه دوستان با د قیامت په ورځ باندې د یو بل دشمنان جوړ شي او صفا به یو بل ته وایي چې مخکې ذکر شو یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ارمان دی چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او د مغرب امر فاصله او لرېوالی وی ځکه ته ډېر ناکاره ملګری ستا د مرګتیا نه هېڅ فایده ماته راونه رسېد لیکن دغه ارمان او افسوس الله پاک وایي چې دوله به هېڅ فایده نه ورکوي بس صرف د دو هغه الفاظ دي چې ادا کېږي الا المتقین مگر متقیان خلق نیکان خلق دا به په دغه ورځ هم د یو بل ملګري او د یو بل دپاره به سفارش کوي الله پاک دې زمونږه حفاظت وفرمایي او موږ دې الله پاک د متقیانو په صف او ډله کې ولما ضرب ابن مریم هر کله چې ذکر کړی شي زوی د مریم بیبي مثلا د مثال په تور باندې اذا قومك دغه وخت قوم منه د دې وجنا يصدون شور کوي وقالوا او دوای آلهتنا خیر آیا خدایان زمون غردی ام هو یاده ما ضربوه لکا نذکر کوي دوتا تدا خبرا الا جدلا مگر د زد پارا بل هم قوم خصمون بلکہ دو قوم جگڑ کون کی دی ان ہوا ندے دے الا عبد مگر بندہ انعمنا علیہ چه انعام کرے دے مونگا پدا باندی وجعلناه او کرزولے مونگا دے مثلا نمونا لبنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیل ولو نشاء او کچر وغواړو مونږه لجعلنا منکم نو پیدا به کوستاسونا ملائکتن فرشتي فی الارض یخلفون
چې پزماکه کې بستاسو پځه اوسېږي وانه او یقینا دا عیسی علیہ السلام لعلم للساعه نخد قیامت فلا تمترن بها فشک مکوئی پا قیامت کی واتبعون او تابداری کوئی زمان هذا صراط مستقیم دا لار برابر دا ولا يصدنكم الشيطان او وادی نړوي تاسو لره شیطان انه لكم عدو مبين یقینا دا شیطان تاسو د پاره دشمن ښکار دی ولما جاء عيسى او هر کله چراغ عیسی علیہ السلام بالبينات واضحا خسرا قال دعوي قد جئتكم يقنا راولي دي ما تاسوتا بالحكمة دپوه خبري ولأبين لكم او د دې د پاره چې وضاحت وکم تاسو ته بعض الذي د بعض هغه خبرو تختلفون فيه چې تاسو اختلاف کوئ په هغه کې فاتقوا الله واطيعون پس ویریږئ د الله پاک نه او تابعداري وکئ زما ان الله هو ربي وربكم یقینا د الله پاک رب زما او رب تاسو ده فاعبدوه پس بندگی خاص کئ د هغه هذا صراط مستقيم دا لار برابر دا فاختلف الاحزاب پس اختلاف وکړلو من بینهم فمن خپل کی فویل پس تباہدا للذین ظلموا دپاره د هغه کسانو چې ظالمان دي من عذاب یوم الیم د عذاب د ورځې دردناکینا هل ينظرون دو انتظار نکوي الا الساعه مگر د قیامت ان تأتيهم بغتة دا چراب شدوت ناساپا وهم لا يشعرون او دوبا نپویگی الاخلاء دوستان با يومئذ فدغورز بعضهم لبعض عدو بعض ددو دپار دبعضو دشمنان دی الا المتقین مگر متقیان دا بده یو بل دشمن